دا قصه د یو داسې خطرناک جیل نه شروع کیږي چې الته قانون نه بلکې طاقت چلی چې هر یو قیدی په خپل وینه باندې بخپل پہچان لیکي او دلته چې کلم نوې قیدی راشي نو دا باقی قیدیان دغه دشمن جوړ شي. د کہانی شروعات د یو پولیس وین نه کیږي چې هغه قیدیان د چاینا یو جیل ته راولي او هغه یو داسې جیل دی چې الته اخوا د خوا قیدی نه بلکې د ټولو نه خطرناک جرم یې چې کړي هغه کسان پکې قید دي او چې کم نوې قیدیان راشي په هغه کې د 21 کال یو والک چې دغه ریکی نومي هغه د قتل په جرم کې 10 کال قید لره وستي وي خو داغه عمر ډیر زیات کم د دې د وجه هغه په دې جیل کې 15 کال تیری. اوس چې کله داغه چکینګ کیږي نو هغه ځکه میټل ډیټیکټر आवाज شروع کی نو ګارد دې ودري او د چکینګ کوي خو هغه چې دې چکم کی نو هغه ته سملو نشي خو داغه باوجود باغ ماشين आवाज کو نو داغه ګارد دې ایکس رے ماشين طرف ته راولي او هغه چې کله ایکس رے وباسي نو داغه په سینه کې یو نه بلکې 15 ګولې ختی وي نو ګارد سیدا وګوره هغه ډیر زیات حیران وي چې د په سینه کې ګولې دی او داغه باوجود هم دې ژوندې دي خو هغه نه پس ګارد دې پری دي. اوس مونږ ته پته لګي چې په دې جیل کې سلور حصے دي او په هر حصہ باندې یو خطرناک قیدی راج کوي چې هغه سغواړي هغه کولی شو چې چاله سزا ورکول غواړي ورکولی شي. اوس په سبا باندې قیدیان خپل کار شروع کی هغه ځای کې یو خطرناک قیدی راشي چې داغه سیمیول نوم وي او هغه د یو بلاک لیډر وي او هغه یو بوډا قیدی ونیسو وی وخی ولې چې هغه د خبره نه و منلې. دراصل دې بوډا قیدی ټول عمر په دې جیل کې تیر کو هغه ته پته و چې د دې ظالم قیدانو په منځ کې ځکه نشم ژوندې پاتې کېدی د دې د وجه هغه خپل زویله یو وړو کې شان کلونه جوړه کړی وي چې اخري تحفه د خپل زویله ورکما خو زر سیمیولا کلونه روشته کې نو دغه بوډا قیدی ورته وی چې خیر دې کلونه سره سمک او د مال واپس راکا نو سیمیول په کلونه باندې دا بوډا قیدی په سر وخی او هغه ډیر زیات زخمی کی او سیمیول ورته دا وی کونن نه پس زما خبرو نه منل نو خپل لاس په درلماز کما خدا بوډا قیدی د دې خبرو نه ډیر زیات تنگ شي او داغه په زړه کې د بدلی اور روشت شي چې هغه دغه کلونه یو حصہ را واخلی او د طرف ته رامنډ کی خو دې کې د سیمیول یو چمچا د خپو تخپوا چې دې راو غورځي او سیمیولا سر اوچته کی او دې په مخ وخی چې هغه بوډا قیدی د درد د لاس ډیره چغې شروع کی چې زرا غځای ته ګار ضرور رسی خو ګار د دې درندونه دی بچنه کې ورته الټه دوه چې دی خو وخه خو سیمیول دا غځای نه وته والا او دغه ټیم کې اچانک ریکی راشي او دی راو غورځي چې د مقصد میخونو لراشي چې دې سره سیمیول ډیر زیات زخمی شي خو د سیمیول چمچا چې ریکی ودري نو ریکی وته ډیر د غصې په نظر سره وګوري هغه چې دا وګوري دغه په زړه کې یاره کینی او هغه درې ونه دا غځای نه منډه کی سیمیول خو بچي خو دغه یو سترګړند شي او دغه په زړه کې د بدلی اور لګیدلی وي او هغه وی کورسنګ زبردن خپل بدلاله مو مړکوم به دلته ته دایو چمچوي چې د ریکی نه بدلا اخلي نو مونږ به مې ډراګن قیدی ته وایو مې ډراګن ډیر مضبوط قیدی په دې جیل کې هغه سره بچ چا پنګ واغښتنو هغه به د مرګ نه بغیر نه پرې خودو خو مې ډراګن ځان نه جیل کې وارډن بند کړی وي ولې چې تیر ظلم هغه یو قیدی ډیر به رحمه سره قتل کړیو هغه نه پس ګارد سیمیول له پیسې ورکی او ورته وی چې دا بوډا قیدی کې نورم زیات کا نو هغه ګارد راشي هغه بوډا قیدی ته و چې ستا شل کال قید نورم زیات شو دغه بوډا قیدی چې دا ور دغه د خپل نظمک او تختی ولې چې هغه ته پته و چې سیمیول به اوس ما ژوندې پرې نه دی او په ما ډیر زیات ظلم زیاتې کوي هغه ګارد ته په خپل کې پروزه ورته دوی چې دا ظلم ما سره مکوي خو هغه ګارد د خبره و نه لري دا غزنه لاړ شي نو هغه بوډا ډیر زیات خفه شي او د شپې په ټیم کې هغه خپل ځان پانسی کی چې دا خبره په ټول جیل کې خوره شي نو ریکیم چې دا وړي چې کم سړی ما بچ کو هغه مړ شو نو هغه ډیر زیات غوسه شي او کله چې دا قیدی لاش د دې نه وړو نو ریکی هغه ځای ته راشي نو هغه چې دا وګوري دا قیدی په لاس کې اوسم حد کړی وي نو ریکی چې دا وګوري هغه د ګارد څخه دا وایي چې په مرګ باندې خو زی آزاد کړي کنه هغه په خپل زور باندې حد کړی ماته کې نو چې ګارد دا وګوري هغه ډیر زیات حیران شي هغه نه پس ریکی هغه کلونرو باسي چې هغه د ټیکړی وي او هغه د په جسم باندې کیدی او اوس چې ریکی دا وګوري هغه ډیر زیات غوسه شي او هغه دا وی چې زبوز سیمیول نه ضرور بدلا اخلمه په سبا باندې ټول قیدیان لامبلو لراشي خو لږ وخت پس هغه ځای کې هغه سنډا قیدی مې ډراګن راشي او هغه سي د ریکی له په مخ سوق ورکی چې ریکی ډیر لري پروزي خو ریکی دوباره را پاسي او هغه موټا قیدی له دومره مضبوط سوق ورکی چې داغه خېټه وشلې چې سره په موقع باندې داغه غځای کې مرګ وشي دغه ځای کې به سیمیولم حمله وکي ریکی داغه لاسونی سي او داغه ټوله ګوتې ماتي کی او اوس د ریکی د بدله وخم راغلو هغه ځای کې ګارد زم راشي چې داغي په مخ کې ریکی سیمیول یو سوق وخی چې داغه سے آر پار لاړ شي او هغه مړ کی هغه ځای کې چې دا باقی قیدیان هم دا وګورغي ډیر زیات ویریږي او ګارد زری کې دا غځای نه بدلو چې هغه ځای کې د یو بل حصي لیډر راشي چې داغه نروم نوم وي اخو ډیره پر راغلی چې دری کې پسره کې زخپل یره کینو ما خو هغه وړاندې دا هر څه شو هغه ډیر زیات ویریږي او په یره کې وته چې زه تاسو سره مرګرتیا کول غواړم ورې کې ورله جواب ورنه کې هغه ګارد دا غځای نه بوزي او هغه نه پس هغه ګارد په ځان له جیل کې بنګ چلته به اکثر خطرناک قیدیان راوستل دغه ټایم کې اچانک دری کې پسینه کې ډیر زیات درد شو
شروع شي او هغه نه پس موږ ته تیر وخت چې کم ټایم بریکی سټوډنټو چې دغه مور او پلار مخکې د دې دنیا نه رخصت شوي وو چې هغه د مور او پلار قبر لراشي خو هغه ځای کې دغه ماستر زنګ ولاړ وي چې په ورکوټیوالې به دته مارشل آرټس خو نو هغه ماستر ورته وی چې ته ما ته خپل طاقت وخایا نو ریکی په اچانک حمله وکړي خو هغه ماستر یو موکې سره راوغورځي نو هغه ماستر ورته دا وی چې تا کې اوس هم یوه کمزوري ده ته په خپل ځان باندې کنټرول ساتي او په دې کې پتا کې ډېر وخت لګي خو ریکی دغه په خپل کې پروز او دا ورته وی چې زه هر څه کولو د پاره تیار یم ما له ټریننګ تراکا هغه نه پس دغه ټریننګ سٹارټ کی دغه ماستر ورته دا وی چې ټول نه زیات اهم خبره دا چې ته په خپل ځان باندې کنټرول وساته او هغه نه پس ورته دا وی چې په دماغ دې پوره کنټرول وساته او دا کانې مات کا چې ریکی ډېر بهادر سره کانې مات کی دغه نه پس په هغه ماستر د کانو بارانو کی چې هغه به یو کانې ماتو هغه نه پس هغه یو غټ کانې را واخلی او سیده د طرف ته رامنډه کی چې ریکی هغه کانې په سینه باندې مات کی نو هغه ماستر پوه شو چې ریکی په خپل ځان باندې کنټرول اوس پوره وساتو دته د نو ټریننګ ضرورت نشته اوس مونږ طریقې خی چې په جیل کې ناستي هغه ځای کې یو ګارد راشي ورته دا وایي چې ته وارډن غوستې ما سره راځه هغه نه پس مونږ ته وارډن خی چې داغه یو لاس نه وي هغه لاس ته یو کونډه چولی وي چې هغه به داغه په ذریعہ باندې روټیم خوړه نو وارډن وته وایي چې دری کې باره کې ما ته وایا نو هغه نه پس ګارد دری کې باره کې وارډن ته ټول هر څه وایي او هغه ورته دا وایي چې په دې وړو کې عمر کې د یو ګینګ جوائن کو چې د پکې کته لوکو د دې د وجه دته دا سزا ملو شو خو دغه وارډن وته په غوسه کې دا وایي چې ستا په دې سینه کې دا 15 ګولې سکی خو ریکی هغه له جواب ورنکي نو هغه نه پس وارډن ریکی ته یو تصویر وخی چې هغه د مرګري وي نو ریکی چې دا وګوري نو ډیر زیات خفه شو هغه تصویر له چې څنګه لاس وروړي نو وارډن دې په حکم باندې ووخی او په مخ له یو شان سکونه ورکي چې دې د خپل خپل کولو کې ماته خبر وکي خو ریکی د په مخ باندې ورتو کی چې دې سره وارډن ډیر زیات غوسه شي هغه تصویر په لاس کې راغون کی چې دې سره ریکی ډیر زیات غوسه شي او هغه لک شان زورو کې هغه ټیبل مات کی چې وارډن لکه د پښو په شان ګورت ته لاړ شي نو ریکی چې هغه څنګه په مخ باندې والو اچانک ریکی خپل ځان کنټرول کی او دا غزنه لاړ شي او ریکی خپل جیل ته راشي یو هغه تصویر ګوري ډیر زیات خفوي دا د یو مرګري وا چې د ډیر زیات خوخه وا او د دې دوه ژوندۍ ډیره خروانه وا او چې کله دې جیل ته راغلي دي جون د لکه رسپوس شوی دی او هغه یو شپېلې راو باسي او هغه بجاول شروع کی چې ګارد ور پس راشي ورته دا وی چې دا شپېلې بجاول بند کړي دا شپېلې بدر لماته کما په سبا باندې موږ د سیمیول چمچوینو چې هغه پس سکیدان را روان وي ولې چې د دې د وجه هغه بوډا کې دي ځان پانسی کو او ساغي دی له سزا ورکول ولا وا په دغه ځای کې هغه لیډر راشي نرومي او هغه ورته دا وی کو دې مړ کو نو تاسو سزا به نورم زیات شي نو هغه ځای کې یو کې دي ته وی چې کله په موږ نه ظلم کېدو نو ته کم ځای او چې د لمونږ سزا ورکو نو تراغله او دې بچ کې خو دې سر نرومي ډیر زیات غوسه شي او هغه په تونه باندې د مخ ډیر زیات زخمی کی چې هغه غزه کې د درد د لاس چغې شروع کی وارډن دا هر سویني او د نرومي تعریف کوي او دا ورته وی چې زما سره دا امید نو او هغه نه پس هغه خوک دا کې دی په خله کې واچي او ځان طرف ته راکاږي او هغه نه پس نرومي وارډن خپل افیس سره غواړي ورته دا و چې څنګه تا دغه کې دی مړ کو دغه سری کې مړکا نو نرومي چې دا وره غډر زیات حیران شو او هغه دا و چې دا ما کم کې دی مړ کو دا یو عام کې دیو او ریکی خودمره طاقتور دی خو ما په منځ دوکي او دا وارډن حکم د دې د وجه هغه سو نه وي اوس نرومي د جیل ګراوند تراشي او هغه ځکه هغه کې دی وړن کی چې دا باقی کې دیان دا وګوري نو دا غي په ځړه کې زما یره کینی او زما خلاف سو کواز اوچت نکی خپل شریکی امراشي او دا وګوري نو هغه ډیره زیاته غوسه ورشي او د دې دوه په منځ کې اوس مقابله شروع شي او د دې دوه په منځ کې سخته مقابله شروع وي چې نرومي دله یو لته ورکی نو چې څنګه پیری کې حمله کوي نو نرومي د پسترو کې وړي شیشه واچي او داغه نه پس نرومي دی په چاړه باندې وو یو لاس ورله زخمی کی چې دې سره ریکی راو غورځيږي او هغه سره خوا کې د یو بو پایپي چې هغه زور سره وخی چې داغه نو بروزي چې دې سره هغه ته هر څه واسخه ښکارېدل شروع شي او هغه نه پس هغه نرومي لکه رسپو په شان وهل شروع کی او شاته په سر ول یو ډیر مضبوط غزار ورکړي چې دې سره داغه د سترګې گاټه بهر روزي او کته پروزي نو هغه ځکه چې واډن امراشي دا وګوره هغه ډیر زیات ویریږي خو نرومي مهارومني هغه په چاړه باندې ځانو وي خدا د یو چال چې څنګه ریکی دل راشي نو نرومي خپل کلمې روباسي او دل مریته ورواچي خو ریکی دې په هوا کې او یو مضبوط څوک په سر باندې ورکړي چې دې سره داغه د سره ډوکه چوره شي او هغه ځکه را پروزي او مړ شي او هغه نه پس هغه کې دی را کوس کې نو هغه چوغوري هغه مړ شي وي نو ریکی دغه کې دیانو ته وی چې د دې هر څه ذمہوار دغه وارډن د ډیرونی سه خو وخه نو چې دغه کې دیان دغه وارډن پسې ورمنډه کی نو هغه ځکه یو بل کې دی راشي او یو کې دی ونی سه سر ته بیل کی دراصل موږ درې طاقتور کې دیان وینو چې هغه د خپل جیل لیډران وي چې
څلورم نرومي او هغه اوس مړ شو. د لومبي قیدي نوم جنګ وي چې هغه یو جینۍ وي او هغه سره داسې طاقت و چې هغه به کوم ځای ته غوښتل هغه ځای ته بتلی شوه. چې د دویم قیدي کټاما نوم یې او د دریم چې کوم یې هغه برینډن نوم وي. نو دغه وارډن ورته دا ووایي چې دوی له په جګړه کې مات ورکړه نو زه به تا لو منم چې ته طاقتور یې. نو هغه ته خپل ملګري مو وایي چې دا کسان مړه کړه خو هغه دغه قیدي لاش راوچت کړي او دغه ځای نه روان شي. هغه وارډن ورته دا ووایي که ته غواړې نو تا زه د دې جیل مشر جوړولی شمه ولې چې ته ډېر زیات طاقتور یې. خو ریکي نه غوښتل چې زه د دی په اشارو باندې ګډ شمه. هغه دغه ځای نه را روان شي چې دغه ځای کې یو قیدي دی ویني چې ریکي په پاڼه باندې دون بجاوي. نو هغې نه پس هغه قیدي هم دا ټرای کوله چې زه په دې پاڼه باندې دون بجاو کمه. نو دغه ځای کې ریکي راشي او دته طریقه ښودل شروع کړي. خو دغه دوران کې دغه قیدي په ژړا شي. نو ریکي چې دا وګوري هغه ډېر زیات حیران شي او تپوس ترې وکړي. نو دغه ټایم کې ورته دا قیدي خوله وازه کړي چې د هغه ژبه نیمه کټ شوې وي. دراصل د دې وارډن یو راز و چې هغه صرف دې قیدي ته پته وه. نو چې وارډن ته د دې باره کې پته ولګېده نو هغه دله دا ژبه کټ کړه چې دې چاته زما د راز باره کې ونه وایي. نو چې ریکي دا ووري هغه ځاوي چې زه به د دې وارډن نه د ده دا بدله اخلمه. هغې نه پس ریکي خپله شپېلې هغه قیدي له ورکړي. نو هغه قیدي چې دا وګوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او هغه دله څه پاڼې ورکړي چې ته په دې دون بجاو کا. نو چې ریکي دا پاڼه وګوري هغه ډېر زیات حیرانه شي ولې چې دا پاڼه په نشه کې استعمالیږي چې دا د دې ځای دغه قیدیان خرڅوي او هغې ډېره غټه روپۍ پکې جوړه کړه. نو ریکي ترې تپوس وکړي چې دا پاڼه تا ته کوم ځای کې میلاو شوه. نو دغه قیدي ورته په اشاره کې وویل چې ما ته دا د دغه جیل طرف نه میلاو شوه. نو هغې نه پس موږ هغه جینۍ وینو چې هغه د دغه ویسټ بلاک جیل چې کومه ده دا لیډره وه او دې به دا پاڼې خرڅولې چې هغه راشي خپلو ملګرو ته د دې باره کې ووایي. نو هغې نه پس هغه جینۍ دغه قیدي راوغواړي او ورته دا ووایي چې دا چاړه واخله او ته به د شپې هغه ریکي نومې قیدي مړ کړې. نو دغه هلک چې دا ووري هغه ورته منع وکړي چې هغې نه پس هغه هم ډېر بېرحمۍ سره قتل کړي او د جیل د شاته د هغه لاش ولي. نو ټول قیدیان چې دا وویني هغې ډېر زیات یېرېدلي وي. نو چې ریکي مخکې راشي او دا وګوري نو هغه قیدي نه سرمن اوښکې وي. نو ریکي چې دا وګوري نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورشي چې اوس به زه یو هم نه پرېږدمه. هغې نه پس ریکي شاته هغه ټول بوټي وسوځوي چې هغه جینۍ راشي نو هغه ډېره زیاته ویریږي او دغه ټایم کې ریکي مخامخ راشي او دا ورته ووایي چې څنګه تا زما ملګری ډېر بې دردۍ سره قتل کړو دغسې به زه تا ډېره بې دردۍ سره قتلومه. نو د دې په منځ کې مقابله شروع کېدو والا وه چې هغه جینۍ لکه د ګولۍ په شان د ده مخې ته راشي او دې ډېر لرې خطا کړي. نو بل خوا چې دا نور قیدیان هم دا وګوري هغې ته موقع میلو شو چې موږ به د دې ځای نه تښتو او ټول بهر منډه کړي. نو دا وارډن چې دا وګوري هغه هم ډېره زیاته غوسه ورشي. نو دغه ځای کې یو ګارډ راشي ورته ده وایي چې سبا د ټول مشر وارډن راتلو والا دی. نو دا وارډن چې دا خبره ووري هغه ډېر زیات ویریږي چې اوس به څه کېږي. بل خوا ریکي هم ډېر زیات زخمي شوي وي. خو دغه ټایم کې هغه ته د خپل ماسټر هغه خبره رایاده شي. هغه ته ماسټر دا خبره کړې وه چې کله تا ته پته ولګي چې زه جنګ بایللو والا یم نو هغه ټایم ته داسې شو که چې ما هر څه بایلل چې دې سره ستا دښمن هغه ټوله غوسه یخه شي او دغه ټایم کې ته د موقع نه فایده واخلې خپل ټول طاقت راغونډ کا او هغه دښمن پې ختم کا. نو چې ریکي څنګه راپاسي نو دغه ځای کې برینډن قیدي راشي او د هغه دا خاصیت چې هغه تار ولي ډېر لرې چې د هغې په سر کې هغه ستنې تړلې وي چې هغه دې په تارونو کې ګیر کړي او ډېر زیات یې زخمي کړي. هغې نه پس کټاما هم راشي او دې نیولي وي او هغې مړکولو والا و چې دغه ځای کې الارم بجاو شي او ټولو ته دا وویل چې خپلو جیلونو ته لاړ شئ. خو چا زموږ خبره ونه منله نو موږ پې فایرنګ کوو. خو کټاما خبرو منلو والا نه و. دغه ټایم کې اچانک په دې باندې فایرنګ شروع شي چې دوی دغه ځای نه منډه کړي. نو ریکي او کټاما یو جیل ته راشي چې د هغې دروازه اچانک بند شي او هغه ځای کې سیمټ راتلل شروع شي او دا ټول چال د وارډنو هغه دا غوښتل چې زه دا ریکي ختم کړمه. خو ریکي دروازه ماته کړي او بهر راوځي او هغه ځان سره کټاما نومې قیدي هم را روان کړي وي چې هغه سیمټو کې کاڼې شوي وي. نو دا وارډن چې دا وګوري هغه ډېر زیات حیرانه شي. خو د کټاما وزن ډېر زیات وي د دې د وجې دا دواړه راپروزي. هغې نه پس وارډن خپلو کسانو ته وایي چې ټول ثبوتونه میټاو کا سبا به وارډن راځي د هغې نه پس په زري کې سره ګورمه. په سبا باندې هغه وارډن د خپل مشر انتظار کوي. خو لږ ساعت بعد وارډن راورسي چې هغه سره خپل زوی هم راغلی وي. خو دغه جونیئر وارډن د مشر وارډن ته وایي چې د بوټو هغه باغ وسوځېدو. هغه چې دا ووري نو ډېر زیات غوسه شي او هغه جونیئر وارډن ورته دا وایي چې دا یو ریکي نومې قیدي کړی و. نو هغه وارډن چې دله راشي نو هغه ټول بدن د سیمټو نه ډک وي. خو هغه خپل بدن راغونډ کړي او ټول سیمټ لر کړي او هغه وارډن په مرۍ کې ونیسي او هغې مړکولو والا و چې دغه ځای کې کټاما راورسي او د جیل په سیخونو کې د ده لاسونه ګیر کړي او یو شان سکون او لتې ورکوي. خو اخر امریکې د دې نه تنګ شي نو هغه کټاما په مرۍ باندې وویل چې دې سره د هغه د مرۍ اډوکې بهر راوځي او هغه بیا په لاس ووخي چې دې سره د هغه ټول لاس ټوکړې شي او هغه ځای کې راپرېوځي. خو دغه ځای کې وارډن یو جال اکټیویټ کړي چې یو چت د ریکي طرف ته را روان و چې ریکي د هغې د ودرولو کوشش کوو. خو هغه ځای کې هغه وارډن دله د بجلۍ کرنټونه ورکړي او ریکي ډېر زیات بېدمه شي او هغه چت په ده باندې راتلو والا و چې اچانک هغه چت ودرېږي. دا چت بل چا نه بلکې کټاما ودرولې وي. هغه له اوس هم ژوندي وي او هغه ریکي ته وایي چې د دې ځای نه بهر وځه ولې چې د هغه په زړه کې د ده لپاره رحم را پیدا شو. نو ریکي زر د هغه ځای نه بهر وځي او هغه
کټا ما ته موي چې زر بهر روزه او کټا ما ډیر زیات بې دمه وي هغه دا غزنه بهر نشو وتی او هغه اخر کار پاغه چت کې گیر شي او مړ شي او داغه نه بهر یو تصویر را پریوزي نو چیرې کې دا وګوره هغه ډیره زیاته غوسه ورشي او هغه واردن باندې حمله کول والاو چې واردن یو بل جال اکټیویټ کی او دې سیده کندې ته پریوزي هغه نه پس کې مونږ یو کنده کې وینو او واردن هغه ځای کې راشو ټولو کې دیانو ته وی چې په دمانه خورا چول شروع کې خو دې کې دوه کې دیانو ته منو کی چې واردن پاغي باندې ډزي وکي مړې کی دا نور کې دیان د یاره د لاسه پاغه باندې خورا چول شروع کی او واردن وته دوی کو ته ور وځو پر پدې کنده کې ژوندې وینو زبتا پرې دما هغه نه پس هغه جونیئر واردن چې کم دی هغه پدې کې وبانه سخت کې چې دی پدې کې ساغشتي شي خو د نور مرګ ډیر زیات ټینشن کی وی هغه نه پس برانډن او چنګ راشي او هغه پاغه بانس کې سورخخ کې چې دی د اسانه شاغشتي هغه چې څنګه تلو او نوري کې هغه بانس په منځ دوه کې اوس مونږ ته لګ مخ کې ټایم خي چې د ریکی مرګره د شپې په ټایم کې کور ته روانه و چې سکسان هغه ته ناسي د غوا کولو د پاره هغه ته چې پته ولګي هغه تختیدو والا و خو دې کې یو سړی د دې مخ ته راشي او دا غوا کې ولې چې د دې دښمنی ریکی سره و چې څنګه دا کسان بهر وتل نو دا د مکه نه فائدہ واخلي او دا غزنه او تختی او سیده چت توخي جو دا غزنه ټوپ چې مکه سره حالت داغي مرګ شي نو چې ریکی ته دا پته ولګي هغه ډیره زیاته غوسه ورشي او هغه پس چل باندې هغه سړی را پیدا کی چې هغه سړی په دمانه یو شاندزیو په دې دزو باندې پرې کې اثر نه کېدو او هغه سړی لخ په ماته کې او بیا ورله سر وای چې هغه په هغه ځای کې مړ شي د دې د وجه د دې جرم د وجه ریکی کېد شي اوس ور وځي تیری شي چې هغه نه پس دوی ریکی رو باسي واردن ته داسې لګیدو چې دې مړ شو هغه سم ساګانې اغشتلې واردن چې دا وګوره هغه ډیر زیات حیران شي چې اخر دا څنګه انسان نه چې نمري هغه نه پس هغه په سیخونو کې گیر کې دا واردن ته تاسو کې چې ستاره طاقت راز سدي خوري کې ورله جواب ورنکي هغه نه پس هغه جنې کې دی راشي او د په خله کې ډیر زیات بلیډونه ورکی او په خله ورله ټیپ ولګي یو شان شلکونه ورکی خو واردن چې د خلینه ټیپ لرکی نوري کې پټول هغه بلیډونه ورولي چې سره د واردن مخ ډیر زیات زخمی شي چې هغه نه پس ریکی ځان له جیل کې بند کی خو یو کې دی د خوراک راوړي چې دا کې دی باره کې یو بل کې دی واردن ته وی نو هغه واردن ما کې دی ډیر بے رحمه سره مړ کی او هغه د ریکی د جیل مخ ته راشي نو هغه چې په وګوري نوري کې پاغه جیل کې نه وی هغه زنجیرونه مشلیدلی وی نو هغه واردن چې دا دروازه کولو کی نوري کې پاغه واردن باندې راټوب کی او هغه زر بهر روزي وا کې دی چې وګوري نو هغه مړ شي وی نوري کې چې دا وګوره هغه ډیر زیات غوسه ورشي واردن هم دا غزنه تختیدو والو خو کېدان هغه واردن گیر کی اوس د کېدان او د ګارډز په منځ کې جنگ شروع شي خو بل خو مشر واردن چکمو هغه د دې جګړې نه با خبرو هغه غزې کې یو کېدی گیر کی چې د غزې کې اچانک ریکی راشي هغه واردن چې څنګه په دمانه ډس کول والو نو هغه جونیئر واردن را مخ ته کې چې پاغه باندې ډزو کی چې سره دغه خېټه ډیره زیات اوپر سیږي او اچانک ډس شي هغه نه پس هغه لیډران کې دیان راشي او هغه جنې ریکی سره په جنگ وي چې ریکی هغه ګیره کې او په ګرمو بو کې ورلخپور کې او هغه نه پس خپت کټ کی برانډن چې دا وګوره هغه تختیدو والا او نو واردن پاغه باندې ډزو کی او هغه مړ کی او هغه واردن او ریکی عام نظام نیوي چې ریکی هغه یو لته ورکی او ډیر لره خطا کی خو هغه واردن نه یو ډیر عجیب شی جوړ شي چې ډیر زیات طاقتور شي دراصل هغه سره د ریکی په شان طاقت اول خو هغه ریکی خو وخی خو ریکی بیا پاغه باندې زورور شو چته کی او برانډر ته ور خطا کی چې د سره هغه کېمه کی او سر ته بیل کی بل خو کې دیانم ګارد سره په جګړه وی چې ریکی هغه ځای کې راشي او دا واردن سر ورته خي او ورته دا و چې تاسو ټول آزاد یو هغه نه پس هغه د جیل دیوال مات کی او ټول کې دیان دا غزه نو تختی او دې سره دا کہانی ختم شي دوستانو کو تاسو دا کہانی خو خوشی نو دا ویډیو در سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې